پنځم ادب چې دا باخرنی ادب چې ځکه چې دا اوږد دی هغه دا دی الله يستقبل القبلة بغائط او بول ولا يستدبرها قبله تبا مخم نګرځي او شابم نګرځي په غټو د سماتی کې هم په تشو د سماتی کې دا اختلافي مسله ده په مابین د اهل علم کې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او اکثر محدثین او صحابه دا په دې طرف کې دي چې دنه کا لیټن کې څوک او د سماتی هم با قبله ته شاو مخه نه ګرځي دا ناروا ده او حرام ده او که بهر په پټي کې څوک او د سماتی هم با قبله ته شاو مخه نه ګرځي او د دې قول لپاره ډیر دلایل په صحیح البخاری صحیح مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه په تمام احادیث کې د دې قول لپاره ډیر دلایل دي صحیح بخاری کې دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو ایوب انصاری وی اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها کله چې او د سماعت ترازی نو قبله ته به مخم نه ګرځوي نه به قبله ته شا ګرځوي دا الله نبی فرمایلی بل روایت کې دا الله رسول د دې نه منع کړ د منع او په سخت الفاظو کې منع کړ دا او نه د الله د رسول چې دا د حرمت د پاره ده بل وجه د دې قول دا ده چې کوم راوی د دې ابو ایوب انصاری دا غنه په صحیح بخاری کې دا نقل لی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وی ومنګ یو ځل تلیو شام علاقه ته تلیو ابو ایوب انصاری وی فوجدنا مراحیز التمنګ لیټرنان ولیدل قد بنيت قبل القبلة چې هغه د قبله طرف ته جوړ شي نو فننحرف عنها موږ به کاغه چپ کې ناستو ولستغفر الله د الله نوم استغفار کو چې ګناګار نشو دا راوځ صحیح بخاری کې امام بخاری راوړل دی باب قبلة اهل المدینه په دې باب کې راوړل دی نو د دې قول د قوت وجه دام ده چې دا کم راوی دا حدیث نقل کوي د الله د رسول نه چې ابو ایوب انصاری دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې قبله ته به مخ او شا نه ګرځوي هم دغه راوی د دې حدیث باندې دسی عمل کوي چې ولاقه ته تل او شام ته الته لیټن چپ جوړ شو او قبله طرف ته جوړو نو هغه چې به کې ناستو نو دسی چپ به کې ناستا قبله نه به خپل مخه بل طرف ته ګرځولا او چې لیټن نه به بهر تر اود نو د الله نه استغفار کوي چې الله ګناګارم نکي ځکه دا قبله ته ګرځیدلی نو علما محدثین د دې لاندې قاعده لیکي چې کم راوی چې کم روایت نقل کوي او هغه چې باغ روایت باندې به کومه طریقه عمل کوي نو هغه په دې ډېر خپويږي د بل راوی نه لہذا نبی اسلام نه دي صحابه هم دغه په هغه سره چې په لیټرین کې دنم قبله ته مخ ګرځول ناروا دي او د لیټرین نه بهرم مخ ګرځول ناروا دي دا وګدو مسله ده ته نه زیات مذاهب پکې دي خو به هر حال په خطبه کې دا مذاهب نه بیانېږي او نه د هر مذهب دلیل او دغه سم مناقشه کیږي حضرت هغه راجح بیانوم چې هغه راجح پکې دار چې د ډېر روایتونه راغلي صحابه په دې باب کې سخت او کلکه منع کوله چې او د سماعت کې که صحرا کې او د سماعت قبله ته مخ نه ګرځي او نه به قبله ته شا ګرځي او کلیټن کې دن نه کینې نو هم قبله ته مخ او شا نه ګرځي او د کور لیټن په دې طریقه نه جوړي چې قبله طرف ته دغه مخونه دي نه بزان ساتي پرهیز بګه د خبرینه د دې بل دلیل دا علما د څه وایي چې قبله چې دا شعائر الله ده ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قران دا خبره معلومیږي بل دلیل د دې خبره د پاره د څه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی قبله ته لاړ تو کلی وی هغه د به سم د امامتۍ نه استلې او دا د صحابه دور دی هغه ته به د ملګرو امامتۍ نه کې چې جمعات کې کړه د منځر ټیم راغی او هغه مخ کې شو ملګرو د ګریوان نه ونو شاته ک نو ویلي نبی اسلام ویلي دا سړی به امامتۍ نه کوي دا الله او رسول ته ضرر رسول دی نو قبله ته لاړ تو کل ناروا دي نو قبله ته متیاز کول په طریقه الله ناروا دي کته زما مخ ته دیوال نه یا پوله ده هغه علما درې دا جواب کوي چې دغه د کعبه مخ ته غټ غونډم راغلي لیکن د الله رسول دا فرق نه بیان کړي چې رسا مخ ته دیوال له وغیرہ د الله رسول مطلق منع کړ دا چې قبله ته بسړه شاو مخ نه ګرځي دیو جنا عام اهل حدیث علماء دی قول ترجیح ورکړ دا چې دا قول راجح دی دوی مراجع بدی کې دا امام بخاری رحمه الله تعالی رائے دا او دا رائے په صحابو کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنه وا او د نور بعد الصحابه وا او په اهل علم کې د حنابلہ او د شوافی او د دې رائے دا چې آبادی کې دنه جسړه او د سماعت کوي نو قبله ته به مخ نه ګرځي دا د امام صاحب رائے راجح دا هو که شرط د څه شوا چې هغه لیټن د څه جوړو
یا دا غین لابودی او بل طرف ته نه جوړېدم دغه طرزو خلکو به غلطۍ لیټین غلط جوړ کړو نو بیا کتاب کې او د اسمات یو کو نو دا به حرمت د پاره نه بلکې دا مخکې نه چې دا د کراهت د پاره ده نو هغه فرق کوي چې دا کم حدیثونو کې جراغل قبله ته به مخ او شا نه ګرځي دا د بهر پټو د پاره راغلی او دنه باتروم کې نبی رسول قبله ته مخ ګرځول دا غي دلیل دا دی امام بخاری حدیث راوی په صحیح البخاری کې عبد الله بن عمر وی رقیت علی بیت اخت حفصه وزل خپل کو خور په کمره باندې وروختم زما خور چې د پیغمبر خزوا او بره په چت باندې وروختم نو نبی صلی الله علیه وسلم دنه په لیټرین کې ناستو او داغه سر بر نخکار کېده ځکه چت چې سړی وخیږي او د لیټرین په سر باندې چت ایمان نه ولاني سړی ښکاری قاعده نبی صلی الله علیه وسلم ناستو له حاجتي د خپل حاجت د پاره مستقبل الشام چې مخ شام ته ګرځول او مستدبر القبلة او شای قبله ته ګرځول او ماده برنه ولید نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث صحیح البخاری کې ده او امام بخاری د دې جواز لپاره مراوړه دی او د دې تطبیق هم د بخاری په نس دسه دی چې د دوه روایتونو کې باندې تطبیق وکړي چې کله دنه آبادی کې تا او د سماعت کاونو به قبله ته مخ یا شاګر زول دا د گنجائش په درجه کې دي او که بهر ته او د سماعت کاونو بیا به قبله او شاته مخ ګرځول دا حرام دي دا تطبیق د امام بخاری دی دا تطبیق په خپل ځای باندې خدای نور اهل علم دا تطبیق ویل دي لیکن د عبد الله بن عمر د روایت نه خلکو جوابونه کړی دي یو جواب دا کړی دا فعلی حدیث دی د نبی اسلام فعلی حدیث او دا بل روایت چې کوم دی دا قولی دی قولی دا چې د الله رسول مکه ودسه خبره دا قولی خبره ده او قولی حدیث په حدیثو کې قانوني او فعلی کله کله محمول د نبی اسلام په خصوصیت باندې بل دا د قول د فعل چې کله تعارض راشي الته قولی حدیث کوم دا مقدم نه غنه ولا روایت کوم دا قولی دی او کله کله نهي او اثبات کله راشي نو الته قانون دا چې هغه اثبات ته کتل کی چې باقي طاقت ډیر ده کبه نهي کی طاقت ډیر ده نو دلته به نهي کی طاقت ده ځکه نهي د حرمت د پاره او اثبات سبب فعل کې راغله ده مجرد فعل د یو خبره وجوب او ډیر زور په طاقت راغی کې نه دی نو علما وجه دا مخکره موقف صحیح ده چې بهر او لیټرین کې دلنا قبله ته مخ او شاګر زول دوانه دي ناروا شي ها دومره شو دي پتوې د پاره دا خبره د سي یاد کا چې ګچا لیټرین کې دنه قبله ته مخ یا شاګر زول دغه څه ډیره سختی نه کیږي ځکه د روایتونو د معلومیږي عبد الله بن عمر خپل فهم داو چې عبد الله بن عمر بخپل اوخ مخ تکینو یا د اوخه کې جواب مخ تکیخو دا او د سه ماتاو نو خلکو به اعتراض وکړي چې ګوره ته قبله ته مخ ګرځول له هغه وجه ستاو د قبله په منځ کې چې کله حائل وی فلا باس بیا بګي باغ نشته عبد الله بن عمر د دې راوی د غم په دې باندې عمل کاو دی وجنه دې مسله کې مسله سختی کوي او دومره سختی چې د مسلمانانو د اسلام نه سره وباسي او د حدیثو په تطبیق باندې سره نه پیږي او سخته مسله کوي نو دین به سره لګ احتراز کوي نو فائدہ د څه شو چې بهر چې کله لیټن نه بار او د سماته نو پتا واجب ده او لازم ده چې قبله ته باندې مخ ګرځي او نه شا ګرځي دنه چې لیټن کې او د سماته نو هغه کې هم د دې خبر اهتمام کوي الحمدلله زمنګ د علاقو باترونو په دې طریقه جوړ دي او کچرته جوړ نو په دې طریقه باندې یا یو علاقه د سوا چې الته خلک د دې مسلو نه خبر نو چې قبله ته شاو مخ ګرځول ان شاء الله بدی کې به گنجائش بیا سخت فتوا بیا نور کې بده باب کې دسه پدو چې خلک کافر کې دسه فتوا بده باب کې نور کې او دسه نرم شان خبر مو کې چې لکه د لیټنان د قبله نه واړوي او دا طریقه خنه او د الله د نبی نه من راغله لیکن چې کله خلک نه پوهیدل جهاله خلکو هغه سبب بیا گزاره کې دا دعوت طریقه ده او دا به د حدیثو کې د تطبیق طریقه دا خبر یادول الله سړی ته اسانيږي چې سړی په ټولو حدیثو باندې پوهیږي او د علماء د خدمت ځکه ما مخکې ویل چې دیو دا ټول حدیث موږ ته یو ترجمه کړی دي د دې په منځ کې تعارض هم د فکر د هغه تطبیق هم کړی دی الله رب العالمین دې بدی علماء باندې رحم وکړي ځکه چې ډیر اساني دی امت مسلمه ته جوړ کړ د قرآن او حدیث باندې عمل او د دعوت په باب کې